ننګرهاریانو ته ډیر بد خبر. ننګرهار والي شاه محمود میاخیل بالاخره ننګرهاریانو له لاسه ورکړ. میاخیل صاحب چیرته ولې لاړ؟ ننګرهاریان څنګه خفه شول؟ د چې حقیقت څه دی دلته له موږ سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. په درمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د ننګرهار پخواني والي شاه محمود میاخیل د ننګرهار له خلکو سره مخه وکړه. د ننګرهار پخوانی والي شاه محمود میاخیل په یو ستره او پرتمینه غونډه کې د ننګرهار له خلکو څخه مخه واخیسته او هغه د ننګرهار د بیلابیلو خلکو له لوري وستایل شو. د ننګرهار والي د دفاع وزارت مرستیال ټاکل شوی دی. نوموړی څو کاله مخکې د ننګرهار د والي په توګه وټاکل شو چې د هغه د ولایت پر مهال په ننګرهار کې د کلدارو پر راکړه ورکړه هم بشپړ بندیز ولګید. همداراز نوموړي په خپل فیسبوک کې په اوږده لیکنه کې په ننګرهار کې د ترسره کړو کارونو په اړه خلکو ته معلومات هم ورکړي دي او دا یې هم ویلي دي چې که بل هر څوک دی ولایت ته راځي او همدغه سیستم مخکې بوځي نو دا کارونه به هم بشپړ کړی شي. تېره ورځ په ننګرهار کې د نړیوال هوایي ډګر د لومړۍ پروژې پرانیسته هم وشوه. نن په ننګرهار کې وستره غونډه وشوه چې د سوداګرو او پانګوالو له لوري هم د ننګرهار والي کړنې وستایل شوې. پانګوالو او سوداګرو د فساد د له منځه وړلو، سوداګرو ته د سهولتونو رامنځته کولو او د دوی امنیت ته د پاملرنې له امله نوموړی وستایي. همداراز له هغه راهیسې چې د نوموړي د ننګرهار ولایت څخه د بدلون خبر خپور شوی دی، په ټولنیزو رسنیو کې هم د ننګرهار ډیری خلکو د شاه محمود میاخیل کړنې ستایلې دي او ویلي دي چې هغه د ننګرهار لپاره ډیر کارونه ترسره کړل او دا کارونه به ننګرهاریان تر ډیره پورې یاد وساتي. د ننګرهار ولایت مقام مطبوعاتي دفتر وایي چې شاه محمود میاخیل له ننګرهار څخه تر تګ مخکې د ولایت مقام مسؤلینو او مامورینو ته هم ځینې سپارښتنې کړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو د سره لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.